وفات سو موږ څلور خوندې درې وروڼه یو موږ خوندو میراث موږ ته راوبخښي موږ وروڼه په خپل منځ کې تقسیم کولی سو که نه بلکل یې نسي کولی ناروا دی د خوندو په میراث کې حق دی په میراث کې حق ورکول دا اسلامي قرآني حق دی او که د تقسیم څخه مخکې ښځې ووایي چې موږ حق بخښو نه غواړو دا بخښه یې نه صحیح کېږي دا بخښه د چیش کوي د دې حق کمه دی کله معلوم و دا بخښه شرعا نه ده صحیح که بخښه هم کول هغه وخت یې بخښه صحیح ده چې کله د دې حق تور جلا کې ورې کې او معلومې کې دې قبض کوي کې تر قبض وروسته بیا درکوي بیا مشکل نه لري هم ته هم دا شرط دی چې د زړه په خوشحالي به درکوي طیب نفس که چیرې د زړه خوشحالي نه وه د قوم او د قبیلې او د وطن د رواجو ویرېدله بیا هغه اخیستل وړونو ته حرام دي ناروا دي چې زده کړي دا مسله وړونو دا ډېره خطرناکه مسله ده لوی لوی صوفیان مشران خلک یي اول صف کې ولاړ دینداره خلک یي خو غلي د چا څه غلا کړي د خور غلا کړي د خور غلا یو سړی خو غلا کوي په بازار کې لاره بنده کړي یا کوڅه بنده کړي دا خو یو خبره ده یو څوک د خور غلا کوي خطرناکه مسله ده د دې حق الله پاک په صریح نص بیان کړی دی د هرې ښځې هر حالت یې بیان کړی دی که مور و دومره حالت دي که ښځه و اولاد و دومره حالت دي که اولاد نو دومره حالت دي که یوه خور و دومره میراث دي که دوې خویندې وې دومره میراث دي دا ټول الله پاک بیان کړی دی دا زموږ په پښتنو کې یو بدبختي ده بیا وایي ما ته خور بخښلی دي دا ته څه بلا والی زه څه بلا والی ما و تا وایي خور ته نه بخښو چې خور یې ما و تا ته بخښي نه دا بخښه صحیح ده نه ناروا ده دا ناجایز ده د دې سره